بلخ ولایت کې د 2 داخلي سکتورونو او 15 نړیوالو بنسټونو لخوا د البلاد تر نامه لاندې نندارتون پرانیستل شو. د دې نندارتون په لار اچونکي وایي چې د داخلي تولیداتو د پیژندنې، خلکو ته د ځان بساینې ښودلو او خپلو محصولاتو ته د بازار موندنې غوره لار همداسې نندارتونونه دي. با هماهنگی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و اتاق صنایع معدن برگزار شده بود که از جانب مؤسسه آیلو سازمان جهانی کار تمویل مالی شده بود. از شما بهتر میفهمید که در جهان امروزی بهترین میتود به خاطر چیزایی که به خودکفایی رسیدیم برای معرفی از او بهترین گزینه همین نمایشگاه می باشه. و امروز نمایشگاهی که شما شاهدش هستین به تعداد 90 غرفه است. تقریبا 65 اقلامی که به خودکفایی رسیده در افغانستان فعلا در اینجا شما موجود میبینین. د دې نندارتون په پرانیست غونډه کې د بلخ مرستیال والي وویل چې پانګوال دې د بهرنیو تولیداتو پر ځای په داخلي تولیداتو کار وکړي ترڅو په هره برخه کې ځان بساینې ته ورسیږو. ورته مهال د دې ولایت د قانون او صنایعو خونې رئیس وایي چې د اسلامي امارت له واکمنېدو سره په دې ولایت کې 215 تولیدي فابریکې فعالې شوي او کولی شي په ګڼو برخو کې له نړیوالو سره رقابت وکړي. که همه ماش به اتفاق و وحدت داشته باشه الحمدلله خودکفایی را به دست خود ماش میاریم. ما دست خدا توقع به در خارج کشور دراز بکنیم، امیدوار از مردم باشیم، چرا خود ما خودکفا نباشیم، همگی ماش ما کوشش بکنیم که همه افغانستان خدا جور بکنیم. در بخش مختلف 205 فابریکه در زمان امارت اسلامی تاسیس و بیشتر از 3000 نفر مصروف کار شده. په دې نندارتون کې یو شمېر غرفه لرونکي د خپلو تولیداتو د کیفیت د ښه والي ترڅنګ د خپلو تولیداتو د پیژندلو لپاره داسې نندارتونونه اړین وبلل او له خلکو یې وغوښتل چې له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي. داسې نندارتونونه زموږ دپاره ډېر اړین او مهم دي او بل زموږ د کار په حصه کې ډېر پرمختګ کوي. موږ کولی شو داسې نندارتونونو د طریقه قراردادونه خلکو دا ورکوي چې افغانستان هم انشاءالله په داسې صنعت کې پرمختګ کړی دی او نور هم په دې کې موږ پرمختګ کولی سو او موږ د په دې هغه کې دومره ډېر ښه مخکې تللی سو. نور هم ما به مورد مردم افغانستان یکی از گفتنی‌هایی است که هر به حساب برادرشان یا هر خواهرشان که یک چیزی را تولید میکنن زحمت میکشن کوشش بکنن مردم حمایت بکنن، چون با حمایت مردم باعث میشه که به حساب برادرای ما و خواهرای ما تشویق شوند تا بتونن بیشتر کار بکنن و بیشتر زحمت بکشن. دغه نندارتون د کار نړیوالې ټولنې په مالي ملاتړ د UNDP UN د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لخوا د کورنیو تولیداتو د ودې او پراختیا په موخه بلخ ولایت کې پرانیستل شو.